جلال آباد ښاریان وایي په ښار کې وروستۍ و ناامنیو او هدفي وژنو تر شا د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس دی. د دوی په خبره پردی کړۍ یو شمېر خلکو ته پیسې ورکوي تر څو د خلکو ژوند نارامه کړي. جلال آباد ښاریان وایي په ښار کې د غیر مسؤلو وسلوالو د مافیایي ډلو او غلو موجودیت د سیمه ییزو مسؤلینو او امنیتي ځواکونو ناغېړي په پراخه توګه او ځینې نورې ناخوالې هغه څه دي چې د جلال آباد امنیتي وضعیت تر بل هر وخت خراب کړی دی. دوی په قضایي ارګانونو هم نیوکه کوي چې مجرمین تر نیول کېدو وروسته په سزا نه رسوي او د بډو په بدل کې ازادېږي. بې امنیتي بې حسابه ډېره دا پته نه لګېږي چې زه په څه مړ کېږم او په څه شي باندې مړ شم، په څه نوم باندې مړ کېږم. خو ټول افغانان د روزګار خیر ورځ کې 2 مړي 3 مړي 4 زخمیان 5 زخمیان 10 زخمیان دا کېږي. ښار سرو دروازو نه خواته چې وګورې هم ولسوالۍ ته خاصې هم څوک نشي تللی. امنیت دلته هسې ګډوډ دی او ښار کې هم دغسې حالات شروع شو. په مجموع کې په جلال آباد ښار کې ډېرې زیاتې ستونزې د امنیتي او هم د جنایي پیښې ډېر زیات کېږي. ځینې خلک موږ خبرېږو چې راځي یو څوک په چاقو وهي په ښار کې څوک نه پیدا کېږي چې بیا هغه راونیسي، یا مثال یو څوک پیدا کېږي په رڼا ورځ باندې ویشتل کېږي خلک. نو دا د ترور پیښې ډېرې زیاتې دي، د تختونې پیښې ډېرې زیاتې دي چې په دې کې یو اندازه زه د امنیتي ادارې ګرامې بولم. نور هدفي وژنې کېږي په د ښار په منځ کې وسلوالې ډلې نیول کېږي. په لرو پرتو سیمو کې هم وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، هر څوک اندېښنه لري. خو د ننګرهار د امنیه قومندانۍ مسؤلین بیا د خپلو لاسته راوړنو څخه یادونه کوي. دوی وایي په دې وروستیو کې ګڼ شمېر هغه کسان نیولي چې په ښار کې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی و. د امنیه قومندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د امنیتي ځواکونو سره د خلکو همکاري مهمه بولي چې بغیر د خلکو له همکارۍ خپل کارونه نیمګړي ګڼي. تیرو 4 میاشتو کې تقریبا د 300 نه زیات کسان په جنایي بیلابیلو پیښو کې پولیسو د خوا نه نیول شوي دي او د قانوني کړنو پر مخ عدلیه او قضایي ادارو ته سپارل شوي چې په دې کې قاتلین، انسان تښتونکي، غله او نور کسان هم شامل دي. ولسونه دې بالکل ډاډه وي تر څو چې زموږ د امنیتي ځواکونو او په ځانګړي ډول د پولیسو په وجود کې یو څاڅکی وینه موجوده وي، هم به د خپلو ولسونو د سر او مال نه په دفاع کوي، ساتنه به کوي. د جلال آباد ښاریانو د امنیت په برخه کې اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې په دې وروستیو څو اونیو کې د ښار په منځ کې یو شمېر خلک د هدفي وژنو ښکار شول. د جلال آباد اوسیدونکو له دې وړاندې هم انعکاس راډیو تلویزیون ته ویلي چې وسلوالو غلاو، موټر سایکل سپرو، تښتونکو، د تورو ښیښو وسلو لرونکو موټرو یې ژوند تر پوزې راوستی، خو حکومتي په وړاندې جدي اقدامات نه لري. خلک وایي تر څو چې امنیتي مسؤلین د امنیت په برخه کې کوټلي ګامونه وانخلي او په ښار کې د خپل سرو وسلوالو مخه ونه نیسي، اوسنۍ هڅې به بې پایلې وي.